سورة صاد دا مکی سورت ته وبدي کې اتاتیا ایتونه دي او پینځه رکوګانی د الله سبحانه وتعالى توحید تذکرہ بکی شوی ده حساب کتاب او آخرت الله دا نه روي غفلت کې باندې پروزي او دا غیر لپاره د پیغمبرانو یو څو واقعات به مروړي چې چیرته به الله نه غافل کیږي وګوره د پیغمبرانو ته څومره اوچت خلک خو د الله نه دي غافل شي چیرته بسم الله الرحمن الرحيم صاد الله علم دې بمعنى باني والقرآن ذي الذكر قسم دې بقرآن باني چې نسيت والده يا داش والده بل الذين كفروا في عزة وشقاق بلکې هغه کسان چې کفر کړي دي په تکبر او دشمنی کې دي كم اهلكنا من قبلهم من قرن څومره تبا کړي دي منګه مخکې د دوی نه قومونه فنادوا نوازنا وکړل غوي ولا تحين مناص او نو دغه وخت د خلاصي عذاب چې راشي بیا خو هیڅ نشته وعجبوا ان جاءهم منذر منهم او تعجب کوي دوی د دین چراغ دوی ته ير ورکون کې د دوی نه فکر خداو چې مکی کافرانو د تیر شو قومونو نه عبرت اغسته الټه دویم دغه په لار روان شو نو دی خبرې په تعجب کې چوري چې څنګه د پیغمبر په من کې راغله وقال الكافرون هذا ساحر كذاب او وی کافران د جادوګر دې دروغ جن اجعل الالهه الها واحدا اي ګرځولې دي پیغمبر معبودان یو معبود خلک د ټولر سبا ختمو دی والله بندگی وکاو در منلو خبره ده وي ان هذا لشيء عجاب یقینا خامخد خو نشنا خبره ده یار بس دا زمانلو خبره چې کلونو مونږ یو بوت پراته یو او هغه تقسیم کړو کنه د بچي ورکي او د رزق ورکي او د بسختو کې رکسین چې زمونږ د وخت مشرکان دي نو اوس په دا ټول ارڅ ختمو بل چې بدی کې هغه ډیری ریږي چې کم من جوران دی دغه ځکه پراتی درباریان ځکه دا کاروبار به ختمي وطلق الملأ منهم او روان شوي ودل د دوینه قریش په ابو طالب په سوسو بیري رالو ابو طالب د رسول سم ترو مشرو نو دی به هغه سره خبره کوله رالو به سوتي خبر وره منک رسول سموي چې زه د خپل دعوت نه پریدم کدوې راته نور اسفومین بلاس کیږي والله ک پریدم دغه دعوت ته لا اله الا الله دی وي دوی د مجلس نه پاسیدو په سخت غوسه کې ایوب بل ته نصیحت کو چې به خپل کار باندې شي مضبوط شي وطلق الملأ منهم او روان شوی او ډله د دوینا انمشو چې زید دی پیغمبرنا واصبروا على الهتكم او کلک شی بخپل معبودان بانی ان هذا لشيء يراد یقینا دا یو شی دی چې را دی کې دی شي زمنګنا ما سمعنا بهذا في المله الاخره ندی اوریدلی منګه دا خبره په دین بوخانی کې ان هذا الا اختلاق ندی دا مگر دروغ جوړ کړی شوی دی انزل علیه الذکر من بیننا اي نازل شوی د بد باندې وحی بمن زمن کې بل هم فی شک من ذکری بلکې دوی بشک دي زمان د وحینا بل لما يذوقوا عذاب بلکې لا تروس ند سکل دوی عذاب زمان ام عندهم خزائن رحمت ربك العزيز الوهاب
اې د دوی سره خزانه د رحمت در رب ستادي چې غالب دی او بخشش ورکوونکی دی یعنی خزانه دوی سره دي چې دوی خو خدای چاله پیغمبري ورکو چاله نه ورکو چې جواب د اعتراض کو چې په من کې له دې پیغمبر شو الله د خزانه سره دوی سره خو نه دي أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما اي دوی د پاره بچای د اسمانونو د زمکه دا او د غسجی په میز د دوانو کې دي فليرتقوا في الاسباب نو دي خيجي په پوړو کې ودی لګیځه کای د دوی بچای یو شړې دی ولګي پوړې دي کې دي ستا اسمان ته ودی خيجي ځان لدی نبوت را کوز کی دا غزینه کړ جود ما هنالك لخر دې سپکشان بدغزي کې محزوم من الاحزاب شکست ورکړې شي د ډلونه غډلونه چې مخالفین دي د پیغمبر الله سپکونده کې لخر دې پته به ولګي نږدې ورځو کې به پته ولګي نو به کوم ځای کې پته ولګي دا وبدر کې كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الاوتاد تکذیب کړو مخکې د دوینا قوم د نوح علی السلام او عادیان او فرعون میخنواله چې څنګه به داخله تبا کی سوال ځل کړه الله به څنګه تبا کی الله دا خو پرې دا خو واړه دي مخکې دا غټ تبا کړي نو دوی تبا کول او دوی له شکست ورکول کم ګران کار وثمود وقوم لوط واصحاب الايكه او سموديان او قوم د لوط او بنواله اولئک الاحزاب دغدلی دی مخالف د پیغمبرانو ان كل الا كذب الرسل فحق عقاب نو دا ټول مگر تکذیب کړو د پیغمبرانو فحق عقاب ثابت شو بدوی باندې عذاب وما ينظر هؤلاء الا صيحه واحده او انتظار نکي دوی مگر لچغيوي ما لها من فواق نبي غيل رئيساري دل دا چې کوم اخرت نه مني کنه الله صرف یو چغه دا کراله دوی دوه بتولې خدوی دي تکبر تو ګورن دومره زړه ورشي به دي کفر کې وقالوا ويدي ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب اے رب زمونږه پتا دې سره راک مونږ د برخه زمونږه مخ کې د ورځې د حساب نه کچې د پیغمبرانو بوته چې آخرت کې عذاب دی یو سره ولا ځه زمونږ د حساب ته مونږ مخ کې راک یا به دې شي چې مونږ جنتیان یو الله دې جنت زمونږ غ حساب دی الله مونږ مخ کې راک الله خپل پیغمبر ته نصیحت کوي اصبر على ما يقولون صبر کو باغ سچ وی دوی واذكر عبدنا داود او یاد ک بند زمنګ داود علیہ السلام ذل اید خوند طاقت انه اواب یقینا غر وبسکیدن ک ولات ان سخرنا الجبال معه یقینا منګه تابع کړي وغرونه دا غسره یسبحنا بالعشي والاشراق تسبیح ویلا بیگای او بن مرخات وخی والطير محشورا او مرغان راجم کړي شوی کل له اواب طول غدر ګرځیدون کیو یا غته یا زمیر الله تعالی جری چې ټول الله ته واپس کی وشددنا ملک او مضبوط کړي و منګه بچی دا فوجونه جنگی سامانونه دشمنانو په ځلونو کې روب دبدبه الله سبحانه وتعالى هر څه غوړ ور کړو واتيناه الحكمه او ورکړی و منګه غته په هد دین وفصل الخطاب وفصلی کون کی خبري وهل اتاك نبأ الخصم او
وای راغلی ته خبر د جګړه کوونکو اتصور المحراب کله چې ختل دوی په دیوال د عبادت خانه باندې एकदम ورخته په دیوال دنه داوود علیہ السلام نه عبادت کو اذ دخلوا على داود کله چې دوی ورننوتو په داوود علیہ السلام باندې ففزع منهم نوریدو د دوینا قالوا ورتو لا تخف ما يريغا خصمان منګ دو جګړه ماریو بغا بعضنا على بعض زیاته کړي د بازو زمنا ببازوبانی فاحكم بيننا بالحق نفسلو كبمن زمن کې په حق سره ولا تشتت زیاته مکوا واهدنا الى سواء الصراط او خودنا وکمنت دني غلاري خامسله سره دیو شروع کړه ان هذا اخي یقینا دا زمارور دی له 99 نعجه دغه پاره نه نوی غړي دي ان یو کم سل غړي د سرشتي ولي نعجه او زما سره یو ولي نعجه واحده او زما سره غړه یو ده فقال نويد اكفلني واسبر ما تدغيوا وعزني في الخطاب ودي زور وردي بما باندې بخبرو کې داود عليه السلام د بلنه خبر وانه ورید چې تولي دنه د یو ګډم غواړي خو بده وی قالوا يا لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه یقینا ظلم کړی د پتا باندې په وختو د ګډستا د ګړو خپل سره اجرو سره یوزیک وان كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض او یقینا ډیر د شریکانو نه خامخا ظلم کوي باز د دوی نه به زبانی الا الذين امنوا وعملوا الصالحات مگر هغه چې ایمان راوړي دي او عمل کړي دي نیک وقليل ما هم ډیر کم دي داخلك الله اکبر داخلك ډیر کم دي چې خپل شریکانو سره عدل او انصاف کوي چا سره تجارت مال زمکه شي شریکي او د سره په انصاف لګي الله ډیر خلک دي د خلک ډیر لګ دي نه داوود علیہ السلام الله سبحانه وتعالى خبر کو چې تعالی دې سينو کول پکار بلکې تعالی څه پکارو چې تعالی دوانو خبره ورېدلې چې څنګه ته پته ولګي دا وظن داوود انما فتنا ګمانو کو داود علیہ السلام چې یقینا منګ امتحان کو باغ بانی فاستغفر رب نو بخانه وخته د خپل ربنا وخر راکعا واناب او پریوتو رکوع کوونکې او را وګرځید الله ته د پیغمبرانو صفات پته تورګي چې غافل شي ډایرک واپس ولات فغفرنا له ذلك نو بخل من قدت دا خبره وإن له عندنا لزلفا او يقينا دل رزمك سرخام خانيج ديوالي وحسن مآب وخيست زيد وابسكي دودي يا داود داود إنا جعلناك خليفة في الأرض یقینا منګه ګرځولې ته فیصله کوونکې بزمګه کې فاحكم بين الناس بالحق نفیصله کو بمنځ د خلکو کې په حق سره ولا تتبع الهوى او تابعداري مکو د خواهش فيضلك عن سبيل الله نګمرا بدی کې د لارې د الله ان الذين يضلون عن سبيل الله
یقینا کسان چې گمراه شي د لارې د الله نه لهم عذاب شدید دغوی د پاره سخت عذاب دی بما نسوا يوم الحساب په سبب د دې چې دوی هېر کړی د ورځ د حساب وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا او ندی پیدا کړی منګه اسمانونه او زمکه او هغه چې په منځ د دوی کې دي بے فائدې بے مقصد خو ندی پیدا کړي ذلك ظن الذين كفروا دا ګمان دا کسانو دي چې کفر کړي دي فويل للذين كفروا من النار نو هلاکت دا کسانو د پاره چې کفر کړي دي د ورنه ام نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض آیا ګرځو به مونږه کسان چې ایمان راوړي دي او عملونه کړی دي نیک پشان دا کسانو چې فسادونه کوي بزمګه کې تجربه شان کې دي شي نش ام نجعل المتقين كالفجار آیا وګرځو به مونږه متقیان پشان د بدکارو کتاب انزلناه اليك مبارک دا کتاب دې نازل کړی دی منګ ته د برکتونو نډک دی لیدبروا آیاته د دې لپاره چې دوی سوچ وکړي آیاتونو د دې کې وليتذكر اولو الالباب او د دې لپاره چې نصیحت واخلي خاوندان د عقلونو دغه ترغیب دی د قران طرف ته اوس بل خبر الله بیانې چې داوود علیه السلام باندې یو بل نعمت احسان ما دا کړو چې زوی مول قیمتي ور کړو ووهبنا لداود سليمان او ور کړو موږ داوود علیه السلام ته سليمان علیه السلام نعم العبد ډیر خبندو انه اواب یقینا غره ګرځیدون کې ولته پلار وزید وړه آخر دي جور ګرځیدون کې دی الله ته اذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد کله چې پیش کړی شو بد باندې په ماجګری کې پدریخ په باندې ولاړ کړه اسونه په اسونه باندې سخمینو نمازګر ټیمو او قیمتي اسونه چې کوم وغره واستې شو فقال نويا إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي يقينا زمينكم من داسن سرا دوجد يا دولو درب زمانا سمت دي جهاد بكم ذكر الله بيدو موي اسونو سر دغه محبت دي سينو لګي زمون گئی چې می ساتلې ودي سي یو منډه می بواله یو دي تل بل جیته وې زما دې سونو سره محبت بدیری چې الله بيدو جهاد بکی حتى توارت بالحجاب تر دې چې پټ شول په پرده کې لاړو غسونه د وسغل ولکړه الله دې نه غیب شو ردوها علی رواپس کی په ما باندې ویره ولې چې کله راوستو فطفق مسحا بالسوق والاعناب نشورو شو بلاس راخلو په پندو او په سټونو د سنوبانی په دې کې بعض مفسرین بل تفسیر کوي وېدا سليمان عليه السلام چې دینه د اسونو کې مصروف شونه د مازیګر مونستلار نبي د غسینه فطفق مسحا بالسوق والاعناق د غسې د لاسه د غوې د سټونه د په چړو باندې وهله وغیله کړو ودا خبر کمزوري ده والله عالم او صحیح او واضح تفسیر چې کوم ښکاری ناغه اومداده او نور مغټ مفسرین دې تفسیر ته چې راجح ویل دي ول علم عند الله ولقد فتنا سليمان او یقینا امتحان کړو موږ په سليمان عليه السلام باندې والقينا على كرسي جسدا
او چولې مونږ په کرسي دا غباندې یو بدن یو جوسه پرته ثم انا بیا غرو ګرځید ولات امتحانونه په سليمان عليه السلام باندې ډیر راغلو نو به یو امتحان دی په صحیح حدیث کې دا شته چې سليمان عليه السلام دا وی چې زب بیګا شپې خپل نوی بیبيانو سره ملاويږم یعنی لسکم سل بیبيانې دا د ټولو سره ملاويږم او هر یو نه بدیسي بچي پیدا کیږي چې هغه مجاهدی او ان شاء الله ونه نو سزا به داوا چې یویم بچی رانوړو صرف علاوه د یوینه چې هغه بچی راوړو هغه نیمګړو نو خلکو هغه بچی راوړو والقینا علی کرسیه هغه بچی راوړو د سليمان علیه السلام په کرسی باندې واچو دا دی هغه بچی نه پته ته ولګی چې زمانہ خطا شی او بکره چې ان شاء الله ویله قال رب اغفر لي وهب لي ملكا ويا غير بزما بخانو كما توب خمات باچي لا ينبغي لاحد من بعدي چې مناسب نه دی یو تند بار ورست زمانه انك انت الوهاب يقينا انت بخشش ورکون کې وسخرنا له الريح نتابع کړه مونږه غد پارسلی تجري امر چروانه بو په حکم داغه رخاء نرمه حيث اصاب كم زيت چې بدتلو والشياطين وشيطانان كل بناء وغواص هربادي جوړون کې غوبه وهم کې واخرين مقرنين في الاصفاد او نور کسان چې یو زیبتل شي بزنجیرونو کې تکم یو دي سرکش پیریان چې کوم د سليمان عليه السلام خبره نه منله هغه به تل شي او بزنجیرونو کې هذا عطاؤنا دا ورکړه زمنګ د فمنن احسان کوا او امسك بغیر حساب یې راټینګ کا بغیر د حسابنا وان له عندنا لزلفا او یقینا دا غد پر زمنګ سره خامخا نږدېواله او حسن مآب او خست زید و بسید واذكر عبدنا ايوب او یاد ک بند زمنګ ایوب علیہ السلام اتلس کاله بیماری تیر کړو او بیا شیطان وې د بیبي تر غله ویلو چې ایوب علیہ السلام به جوړ شي غته به نسبت چاته وکي ما ته وګی چې دما جوړ کړي د دې سره چې نو ایوب علیہ السلام د څه غوسه شو او خزر هغه دیندار خزا خو اوس په دغه ځکه خپو خوې ده نو بیا قسم وکړي چې زه به خپل خزر سو دوری وام سل دوری به وام اذ نادى رب کله چې आवाज وکړ خپل رب ته اني مسني الشيطان چې یقینا رسول دې ماته شیطان بنصب وعذاب مرض او تکلیف د مال اركض برجلك وازمك بخبل خبيسر الله ورته هذا مغتسل بارد وشراب دا زيد الانبلو يخدي وبدسكلو دي ووهبنا له اهله او ورکو منغاغه کور او ورکړو منغاغه کور ولداغه ومثله معهم بشان داوي سرا رحمه منا د وجد رحمت زمنا وذكرى لاولي الالباب او نصيحت د بار د خوندانو د عقلونو وخذ بيدك ضغثا او رواخ لبخفل السرجارو فاضرب به نوها باغي سردا بيبي ولا تحنث او قسم ما توا الله تعالی طریقو خو جارو رواله پای کې شو ډکی دي سلی وزخفل خزفوه دا طریقو ته الله خو دینه هلینه ثابتي چې سړوي چې دا هله چې منکو هله اسقاط نه دا مونږ دې لپاره کو چې ګوره دلته دا چلیم کړي هله وی دغم کړي د ایوب علی السلام نو موږ چې ایوب علی السلام ته حکم چا کړی الله وبدي کې هله کوم ذکر
نعم العبد خبندو زمنگا انه اواب یقینا غرو بسکیدن کے ولاتا واذكر عبادنا ابراهيم واسحاق ويعقوب او یاد کا بندگان زمنگا ابراهيم واسحاق ويعقوب عليهم السلام اولی الايدي والابصار خواندان دلاسون او دسترگو سمت دی علم ولا ابصار شو ايدي سمت شو طاقت همت عمل ولا ټول په اول الايدي کې راځي لاسونه والو والابصار سترګو والو يعني علم والو نو اول الايدي والابصار مطلب دا دی چې دا عمل والو طاقت ولا خلق ابصار علم والو إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار یقینا منګه غوړه کړو دوی با غوړوالي سره چې یادول د کور رستنی دي ان دوی په آخرت ډیر یادو الله به یادو وانهم عندنا لمن المصطفين الاخيار او یقینا دوی زمون بنس خامخه د چان کړي شو غوړه خلکو نو واذكر اسماعيل واليسع وذا الكفل او یاد ک اسماعیل واليسع وذا الكفل عليهم السلام وكل من الاخيار او طول دغرا خلقنا هذا ذكر دا قرآن نشهت وان للمتقين لحسن مآب او يقينا المتقين لرقامخا خيست زيد ورقرزيدو دي جنات عدن مفتحة لهم الأبواب جنتون دامیشوالی دی مفتحة لهم الابواب کولا وکړشی بی غویل ران دروازی متکئین فیها تکیون کی بی باغی کی یدعون فیها بفاکهة کثیرا راغواړي په باغی کې میوې ډېری او شراب او دسکلو سامان وعندهم قاصرات الطرف اتراب او د دوی سره به بندون کې نظرون والا امزولی جنکی اتراب مطلب امزولی وي ځکه چې سړی د جنین او جنې د سړی نه اله صحیح خو ناخلي چې کله دوی صحیح امزولی چې عمر زیات او کم شي طاقت زیات او کم شي الله ونه دوی ممزولي برابر به هذا ما توعدون ليوم الحساب دا غدي چې وعده کیږي تاسو سره د بار د ورځ د حساب ان هذا لرزقنا ما له من نفاد یقینا دا رزق زمونږ دی نشته دی لره ختمېدل هذا دې تم سوچوکا یوازې دغه جنت ته مګوره الله دې تم سوچوکا وان للطاغین لشر مآب او یقینا د سرکشانو د بار بد زید ورګرځېدو دی جهنم یصلونها جهنم دې چې ننوځي باغې ته فبئس المهاد نو بد زید آرام دی هذا دا فليذوقوه وسكد دي لرا حميم وغساق قرم وبان أوين يونونا وآخر من شكله يزواج أو نور زابون دي فشان دي قسم هذا فوج مقتحم معكم دا يودل دان نوتن كدا تاسو سرات جهنم تو مشران مخ کی تلی کشران بیا ورستن نوزی نو ملائک په دې دوی چې دستا سوډل د چې تاسو سره به یوځي جهنم ته داخليږي نو بو تسوي لا مرحبا بهم ندی خوشالي دوی لرا یا ندی هر کله دوی لرا موږ دوی باندې وېسو انهم صالوا النار یقینا دوی داخلي دن کی دی ورته کشران بوته سوی
قالوا بويوي بل أنتم لا مرحبا بكم بلکې تاسو ستړي مشي دي تاسو لره انتم قدمتمو لنا تاسو را مخکې کړی دی دا اور موږ لره فبئس القرار نو بد زید اوسېدو دی بیا به ټول خیری وکي قالوا بويدي ربنا يا رب زمنګ من قدم لنا هذا چاچی مخی کړي دې موږ ته د عذاب فزده عذابا ضعفا في النار نو زیات کا غلر عذاب دو چند بور کی بس هر څوک چې دې خو یې الله ته خطباک وقالوا ويبدوي ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار او ويبدوي سچل منگلرا چی نینو سڑی چشمارل بمنگ د شریانونا آغا بگی نخکاری بودی جہنم کی امنگ چی بودتا شریان و فسادیانوی اتخذناهم سخريا اين وليو منغا وي بټو امزاغت عنهم الابصار يكاغ شوي دي د دوینا نظرنا زمنګ بلکې هغه کوم ځکې دي جنت کې اصل خبره ده دغه به تاسو کې لکه پلانې نه ښکاری موږ پورې ډیر خندل هغه به نصیحتونه کول هغه به دین عمل کوو موږ پورې خندل ټوی موږ کول نشته ان ذلك لحق تخاصم اهل النار یقینا دا خامخ حق دا جګړه دور والو الله دې سبکی قل انما انا منذر ويقينا زير در كون كيما وما من اله الا الله الواحد القهار او نشتی سوک اقدار د بندگی سوا د الله نه چې یو دې زور ور دې رب السماوات والارض رب د اسمانونو او د زمکې دی و ما بینهما او د سجیب مېز د دوانو کې دی العزیز الغفار زور ور دی بخانه کوونکی دی قل هو نبأ عظیم و دا قرآن خبر دی لوی انتم عنه معرضون تاسو د دین مخړونکی ما كان لي من علم بالملأ الاعلى نشتمال رس علم پوچت مجلس بانی اذ يختصمون کله چې هغه باس کو سمت لري چې هغه شي دی جواب دی یعنی ماته پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مشرکین ته وی الله دې سوته وای چې تاسو ته خبره کومه چې ملائکه الله ته دوی الله ملائکه ته دوی چې ادم پیدا کوم هغه دي شي او دي شي ما ته دې څه پته خدا خبره ما ته چا وخوي الله خو دلیل به دې باندې چې پرشته پیغمبري يوحى إلي إلا إنما أنا نذير مبين وحينكي ما تمغردات يقينا زير وركون كيخكار يما إذ قال ربك للملائكة كالتي ربستا ملائكتا إني خالق بشرا من طين يقينا زبدا كون كد إنسان يمدختنا فإذا سويته نحر كرتي برابركما ونفخت فيه من روحي او بكيم كباغك دروخ بلنا فقعوا له ساجدين نفريو زيغت سجد كونكي فسجد الملائكة كلهم مجمعون نسجد وكرم ملائكة طول بيوزي إلا إبليس مگر إبليس استكبر وكان من الكافرين لو يكره دد كافراننا قال الله يا إبليس ما منعك إبليس سمنكري أن تسجد لما خلقت بيدي تدين چې تسجدو کې هغه چاته چې پیدا کړی دی ما په دوانو لاسونو خپلو دین ثابت شو چې الله سوله سني دوله سني دي حقيقي څنګه چې دغه د شان سره خایي
استكبرت ام كنت من العالين اي لو يكرتا كيت دوچتو خلقنا قال ابليس انا خير من زغورم ددنا خلقتني من نار وخلقته من طين تا پیدا کړې مزه د ور نه او پیدا کړې دې د خټینا قال ويلا فخرج منها فانك رجيم وسجد دين يقينا ترتل شوي وان عليك لعنتي الى يوم الدين او يقينا بتا باندې لعنت زما دې تر ورځ د حساب پوری قال ابليس رب فانظرني الى يوم يبعثون اے رب زما بس مهلت را کما د ترغه ورځي پوری چې دوی به دوباره ژوند کی قال ويلا فانك من المنظرين يقينا تد مهلت درکړې شو نه الى يوم الوقت المعلوم تر ورځ د وخت معلوم پوری قال ابليس فبعزتك لأغوينهم اجمعين قسم دې په عزت ستابانی خامخا گمراه کوم بدوی ټول الا عبادك منهم المخلصين مگر بندگان ستاد دوی نه کم چې بچ ساتلې شوی دي په سورۃ صافات کې هغه بندگان ذکر شو کم چې بچ ساتلې شو یا دې نه کم دي هغه بندگان سوکو تذکرہ په سورۃ صافات کې ټول د پیغمبرانو روانه و کنه دغه عبادت هغه بندگان دي کنه چې کم چان کړي شي قال ويلا فالحق والحق اقول بس داوينا حق دا وحق مزه الله تجزما وينا موري دا حق وينا دا لأملأن جهنم منك خامخاتكم بجهنم ستانا وممن تبعك منهم اجمعين او دا غچانه چې تابعداري کړې د استاد دوی ټولنا قل اي پیغمبر ته وایا ما اسالكم عليه من اجر نغوارم تاسو نه بدی باندې سمزدوري وما انا من المتكلفين او نیم زه دروغ جوړونکو نه یعنی ما سره خپل ځان دروغ نه جوړ کړی چې ځان لګیا م خبرې کوم بلکې دا خبرې خو الله ما تقولي ان هو الا ذکر للعالمین ندې دا قران مگر نصیحت دې د بار د مخلوقات ولا تعلمون نبأه بعد حين او خامخابو بشي تاسو به خبر د دې باندې ورسو د سوخنا څنګه ورسو سوخنا قیامت پورز به خبر شي دې قران به تاسو ته د قیامت پورز پته ولګي دې سره چې زموږ د درس اختتام ته ورسېدو پر روان درس کې ان شاء الله سورۃ الزمر نشورو کو الله سبحانه وتعالى موږ په قران باندې پوکي الله سبحانه وتعالى موږ په قران باندې پوکي الله دې موږ له توفیق راکړي د قران د خدمت کولو هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين